رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې حدیث جزو ګورم ډېر خوشاله شي للصائم فرحتان د روزهدار دوه خوشاله دي دوه فرحة عند فطره چې کوم وخت روزه ماتي یوې دغه خوشحالي ده هلکه روزه ماتي وخت سړی خوشحاله کېږي چې ماتي ورته قسم قسم سي دې په ډېرو څیزونو خوشحاله چې خدای روزه سرته ورسېدله شکر دې ماته نه شوه یا الله د دې وخت کې ستا په دې نعمت د روزه ماتوم چې الله ته خوشحاله شي خوشحاله او پکوړې کباب خو به کې پرېږده هغه ځان له خوشحاله شي او بچر جان خو چې 15 جامه شربت نیس کلی کنه په دې پوډي چې مې کې د ما ته پته د ما سره روزه ما تکړه دی په روزه کې خوراک نه کوي ما خام دې شربت تلان دی وزي یو چاټه اوس کی نو یو خو هغه خوشحالي ده چې دې کوم وخت روزه ماتي دې وخت کې خوشاله دویمه صدا ماشاءالله وفرحة عند لقاء ربه یو هغه خوشحالي به دته نصیب کېږي چې کوم وخت الله سره ملاقات کوي یعنی دته به خدای د خپل ځان سره ملاقات کوي دله به په دې خوشحالي ورکوي دا دوه دي نو زه په دې خوشحالي کوم په دې چې شکر یوه خوشحالي خو راته الله ملاویږي چې کوم وخت روزه ماته نو هغه د زړه خوشحالي ملاویږي نو چې دا خوشحالي راکې نو انشاءالله چې ته به د خپل ملاقات خوشحالي مراکې که خیر انشاءالله رسول الله